السلام علیکم ملګرو، زه تاسو ته یو مضمون ریډینګ کول غواړم. د دې مضمون نوم دی اسټریټ بیګر. زموږ د دې مضمون هیڅ کله دا مقصد نه دی چې موږ په سوالګرو باندې تنقید وکړو. زموږ پکې صرف دا مقصد دی چې د انګلیش نه د پښتو ترجمه وشي. نو راځئ چې دا مضمون شروع کړو. اسټریټ بیګر، د کوڅې سوالګری. The street beggar is a common figure in Pakistan. د کوڅې سوالګری په پاکستان کې یو عامه نمونه ده. We can see him everywhere. موږ دې هر ځای لیدلی شو. Some beggars are really helpless. څه سوالګري پکې داسې دي چې دي واقعي بېوسه دي. Some of them are blind. څه پکې داسې دي چې ړانده دي. Some are crippled. څه پکې ګوډ دي. And some are unable to work. او څه پکې داسې دي چې د کار کولو قابل نه دي. They deserve our pity. دوی زموږ د همدردۍ مستحق دي. They need our sympathy and help. دوی ته زموږ همدردي او د کومک ضرورت دی. But there are some professional beggars. خو څه پکې داسې پیشور سوالګری دي. They are shirkers. دوی ځان د کار نه پټوي. They do not work at all. دوی د سره کار نه کوي. But live on others' income. خو د نورو خلکو په آمدنۍ باندې ژوند کوي. Some of them lead immoral lives. څه پکې داسې دي چې بدکرداره بد اخلاقه ژوند تیروي. They are given to intoxicants. دوی په نشاور شیزونو باندې عادت دي. یعنی په نشې باندې عادت دي. They are a curse for society. دوی د معاشرې دپاره یا د ټولنې دپاره یو لعنت دی. Such beggars should be discouraged. د داسې سوالګرو مخنیوی پکار دی. Beggars adopt different ways of begging. سوالګری د سوال کولو مختلفې طریقې اختیاري. Some beg in groups. څه پکې داسې دي چې په ګروپونو کې سوال کوي. They use a sing-song way. دی د سندرې یوه طریقه استعمالي. Some sit on the pavement along the road and beg. څه پکې داسې دي چې د روډ په غاړه په لاره کې کینی او سوال کوي. Some sit outside the mosque or near the tombs of holy men. څه پکې داسې دي چې د جومات نه بهر غاړې ته یا د یو مقدسه سړي د مزار سره نږدې کینی. And rouse the pity of generous people. او د صحیح خلکو همدردي ترس راپاري. Some run after the tangas. څه پکې داسې دي چې په ټانګو پسې منډې وهي. And worry the fares with their shrill voices. او کرایه‌دار چې کم دی د دې خپل تیز اواز د وجې پریشان کوي. In fact, these beggars are a great nuisance. په حقیقت کې دا سوالګري یو غټ جنجال دی. But thank God. خو د خدای شکر دی. Our government is doing a lot to check beggary. زموږ حکومت خپله پوره هڅه کوي چې د دې سوالګرو جانچ پړتال وکړي. And the day is about to come. او ورځ راتلو واله ده. When no beggar will be seen in Pakistan. چې په پاکستان کې به هیڅ یو سوالګری ونه لیدلی شي. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره د چینل پی ایرون سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو په دې په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.